تاسو حضرت بابا ته څه دروخه و پیغام راځه ورور راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شایست جوړ په خیر است. د شهیدانو چوک پرې تلم. مهرباني راځه وستا ځایسته. ګلامه رضوانه شه. او دا ته خدای دې راوړه. دې په شهر ولې جوړه په خیر خیرات په خیر خو په خیر خیرات یې. لکه سره و پیژندنه. وا دا ما خورا د کوچنیوالي انیوال دی. یو ورم په کال نه سره لیدل هغه چې مو ولید هغه په ټکسي کې د کرایه خو زه چم پر ماته وانس و شل د سلويشت بازار خواته زه و راځه د خیر زه به دا ټایرونه پلا وګورم دا شپته او نو ته څه زه خو بازار ته څه مختاج راول څنګه شه او درمان مخته ناستي ولل محمد الله خو جناب د جوړه په خیر جوړه تاسو دا ځای کړدش تاسو سره ځای بس نصیب مو سره سوي و د درو سره شکر ولا شکر لازم شه الله دې کامیاب دې ژوندۍ وسه ما صداقت سره پیدا مکړه دشچام وای دا کندار چې دی پلټنه په وکه ټول سره دوستان دي ټول سره اخښلي او بخښلي دي نو دلته دوه نفره ناست په بانډار کې اخر د خاص عمل سره وختله اشه دی خود ودا پر دي تاسو لچ کرای په ماته وانس اشه د دوی دواړو کرای پر ماته وانس اول یو وس په د دوه را باندې وانس یاره دا ځوانان به مزه چوم یو شلې بالا بود و نازي ارانو اخري اډه د بالا د موټر درو متا کېږي د خیر سره ا کرایه راوړو سٹاپ دی بله و سٹاپ شدا به خجر نه را ورسېدی و دا غس موټروان یم نو موټروان خو نن بیا څوک د سره ناسي دا ته مې فکر دی که نه دی نو اوس بالا تاسي نو کرایه به زه ورکړم یا کرایه زه ورکوم یا بندسي ورکوم یا لوک په جیبو لاس مه وي زه ورکوم کرایه یا هغسې نه کېږي یا کرایه موږ ورکوو ته خلاص یې لکه په جیبو لاسونه مه سره وي خو درته مې ویل چې زه کرایه ورکوم نو لکه چې پر چوسانو واوښتلمه زه ورکوم یا زه ورکوم وروره دا سکاره نه دی زه ورکوم د دواړو پیسې زه ورکوم چش کوئ وروره په دونې وخت کې ما 15 پیرې نورې ویلی سوی پالتو شیان راکاږي د پلاستیکانو کښارې مو دی د پیسو کښارې مو نه معلومېږي د لې راته داسې ولس لکه د یخې کندې ناست یاست وروره تاسې ما چلتوس به شلې بالابود بالا راکړئ بابا دوستانو یاران سره یو ځای سوي دي یو چم به وکړي اوبه به نازي هغه مو زموږ د دې وخت راځه کړي ته ودرېږه ته وایې دا پیسې کمه دي لرې څه که یا که ناته زموږ د دې ورځ را برباد کړه یا وروره لرې که یا هلته وایې ولاکه ورکړئ ته درد مه دروله اوس تا خپل موټرواني پالتو خبرې کوه د تاوارو انسانان ته پېژنم پیسې زه ورکوم خو یا استاد یې وسه پیسې هم اخلي زه در کوم وسه منۍ پر خپل شنۍ راکړئ دا دی یا زموږ مو وخت راځه زه دې ورکړم واخه څه کوې نو ځینو بالانو د دې مه راته کوندې کېږي تاسې ورځ مو را خراب کړله کښېنه اوس چې ما در کوره جم ورسوم ماښام یې مېلمانه مې دا رقم خو خوش کې دي دا اوس دغه غواړي چې ماښام ته شوروا پسې در باندې کړم تاسې د خبرو نامیان یاست د شلې نامیان نه یاست هلته چې سره وختله څه خدای م راوله بیا به م په دغه په زړه کې ویلې چې د ده کرایه م پر ما زه ورکوم بس په کوچېرېږه زه بلا مه ګډېږه نو ځه ولاړ شه وره دا څه معنا لري وخېږه خپل موټر ته دې وخېږه معنا راخستې د دې به مې وخېږه په انا به دې ته د پیچونو در خلاص کړم موټر ته وخېږه هغه په انا به دې ته د پیچونو در خلاص کړم وا نو ته څه وکړه موټر سړی خپل کار کوه ځه نو خبره مې کول زه بیا ورکم دغه نارې وې عجبه خرڅ لۍ درې سره خړ سوله لۍ